مکتب مصالح که صلح شعب کله د افغانستان ټول امت به بیا دیتایی بیا که بل اشغال راغی یو نفر به هم دی پکې ونه لري خو تا خو هغه زانګو او هغه زړه کفر ته پرېښی ده هغه زړه ته ته کله ورتللې د افغانستان په تاریخ کې دا اوس لا مکتب و پوهنتون سره لږ لږ د ملیانو طبیعت برابر شو کله ورتللې کله دې زوی پکې اچاو دا اوس هم چې زه متحده عربي اماراتو تللی یم مولي صاحب راغی د شپې میلمانه وو وی زه د کفر په مکتب کې زه زوی نه اچوم چا سره غږېده ما یې دا خبره واورېده مې مه اچوه ګرځه طالبانو ورونو هلته په اوسېدم هلته ته اوس ماته ووایه چې دا موږ چې دومره لوی تاوان وکړو چې روسان راغلل هم افغانان ورسره وو چې امریکایان راغلل هم افغانان ورسره وو ولې ملګري پیدا کړل ولې دوی فاسد سول ځکه موږ زړه دوی ته په لاس کې ورکړی وو ای مولا ته د دین رهبر یې زه طالبانو جمهوریت کې چې زه ونیولم بیا چې بوتللم ما هلته خو داسې خو اراده نه وه چې ما راخوشي کي خو دلته کابل کې بیخي غټې مظاهرې وسولې جمعې په ورځ په ټول شل کلن انقلاب کې د جمعې په ورځ ریاست نواب نه هېڅوک هم نه ده راوتلی یو واضحنی چې څوک راوتلی یا به زه یم غیر رسمي ورځ باندې ځکه جنجال نو د جمعې ورځ وله زه دغه د جمعې شپه باندې له ما سره اخلاق شروع کړل زه پوهېدم نه یو مستنطق یې ما ته راوست اخلاق یې شروع کړل یو بل کافر سره ناست هغه تیزي ما سره کوله ده ستې سهار چې سو ما ته ویلې وایي کالي دې واغونده چې کالي را واغوستل لاسونه مې راباندې خلاص کړل سترګې تړلې ولې نو دوی خپل منځ کې غږېدل وایي دا خو یې نه وی راوستلی دی ولې بیا یې وایي سرش بسیار جنجاله زه پوه نه وم چې مظاهرې دي ما څه پته لګېدل په اخر کې ما ته ویلي چې ته به د تحقیقات حماسي نه یوه خبر دا باسې چې استشهادي حمله ده ناروا ده موږ سره به دسخط کوي او یو دا ده چې ته به دې نه بعد پوهنتون ته نه ځې زه هلته یو ورې د پکتیا او یو ورې دوه ورې د خوست پوهنتون ته لاړم ډېر لوی استقبال مې اوس محصلینو ته مې خبرې وي پوهنتون ته به ته نه ځې نو زه بندي وم زه مجبور وم نو خو دا مې ځان سره زده کړه چې پوهنتون ته د ما په ورتګ دوی څومره ډارېدل که نو طالبانو ورونو چې د امریکایان راغلل هم افغانان ملګري ول چې د روسان راغلل هم افغانانو ملګري زړه مو دوی ته په لاس ور راځئ زړه مونږ اصلاح کړو راځئ زړه کې مونږ تمرکز وکړو بل وارې کې اشغال راځي بیا به د افغانانو په منځ کې دوی څوک نه لري بیا به ملګري نه لري طالبانو ورونو یوه بله خبر واورئ دا نصاب د ټولنې دپاره دا د لباس حیثیت لري دا ټولنه طالبانو ولاړه ده که مزل کوي دا ټولنې څه دي د دنیا ټولنې مزل کوي انسان دوه حالته لري طالبانو ورونو یو هغه حالت ته چې د نشو حالت د غټي یو هغه حالت ده چې جای په جای ولاړ انسان چې د نشو په حالت کې وي تیر اختر کې چې کالي ګنډلي ول هغه څه کالم کار ورکوي که نوي کالي به ګنډي نو طالبانو ورونو نصاب هم د ټولنې دپاره د لباس حیثیت لري 1500 کاله مخکینی کالي چې موږ ته ګنډلي هغه کالي اوس هم موږ اغوندو ای غوندو که نه نو موږ کې لنډ سوي نه دي سړي کې چې کالي ډېر لنډ وي طالبانو یې تا د هغه بې 15 کلنۍ کالي ته اوس واغونده ولاکه دې په لاس کې جایز سي سر دې ولاکه تر نه وځي نو طالبانو سړی بد ښکارېږي نصاب بدلون ته هم دومره ډېر ضرورت شته ګوره تاسې په دې فکر مه کوئ دلته کېدی ستاسو ته ملیان وایي چې نصاب بدلوي لکه چې قرآن او حدیث بدلوي هغه دې وي نصاب کې دې فکر وکړل شي چې مونږ دا دومره ډېر کتابونه چې په نصاب کې لرو کوم لکه مثلا ما مخکې درته ویلي د تصوف کتاب مونږ نه لرو بیا درای وو چې سم سره پوه سو چې څوک یې مني څوک یې نه مني او څوک خپل ځان ته دوکانداري پکې کوي سم به پې باندې پوه سو یو کتاب دې راوړي د سیرو کتابونه نه لرو د عقایدو کتابونه مونږ نه لرو یو شر عقاید مونږ څه کوو یو سم کتاب دی دلته د نصاب ته راوړل سي نحوې د داسې کتابونه راوړل سي دا خو څه واجب نه دي که نه نحو په موږ واجب ده دا خو نه دي وایي داسې کتابونه چې موږ له هغې نه فارغ سو هم مو ژبه زده وي هم مو نحو زده وي داسې کتابونه د مدرسې ته راوړل سي داسې کتابونه د مدرسې ته راوړل سي چې موږ ټولنه د نن عصر موافق درک کړل سي هغه علوم میبزي مبارکه دې لرې سي که فلسفه راوړل کېږي د نوي عصر د الحاد د مقابلې دپاره د فلسفه راوړل سي موږ خپل اسلامي فلسفه دې راوړل سي چې موږ د الحاد
خو د هغې زمانه وله چې هغه به چا سره جنجالونه وله، هغه نه معتزله سته د نن زمانه کې، هغه شیان بیخي سته، د نه څه ضرورت ته چې موږ له هغوی سره. نو د هغه څه ده، دا نصاب دا د ټولنې دپاره څوک ده؟ د لباس حیثیت لري. نو چې کله انسان په غټېدلو حالت کې وي، نو هر کال به نوي نوي کالي کوي که نه؟ نو دا هم طالبانو د چا حیثیت لري؟ د لباس د نصاب. نو په ټولنه کې باید طالبانو څوک سي، دا بدل سي. خو دوه کس شیانو ته طالبانو باید ډېره توجه وسي. یو دا ده چې هغه ټولنې ته وکتل سي چې دا ټولنه په څومره اندازه کې ده، هغومره اندازه باندې د لباس ورته جوړ سي، قد د ټولنې ته. دویم دا ده چې قیمت د ټولنې ته دې وکتل سي چې دا ټولنه څومره قیمتي ټولنه ده. اوس طالبانو ورونو وړکي ماشوم ته سړی څه رقم ته کالي کوي او غټ سړي ته سړی څه رقم کالي کوي؟ فرق کوي؟ کوم قیمتي؟ اوس یو سړی د طالبانو ورونو غټ حیثیت والا سړی دغه ته چې ته کالي کوي، خو قیمتي کالي به کوي. نو ته چې دغه هغه د قامت لحاظ به هم کوې، دغه سړي د قیمت لحاظ به هم کوې. دلته ټولنې فرق لري. اوس د افغانستان داسې ټولنه ده، یو دم داسې کتابونه مه ورته راوړه چې هغه بیا دلته نور جنجالونه دغه نصاب نه را پیدا کړي، ځکه دا ټولنه تر اوسه پورې ډېره قد یې ډېر جګ نه ده. که دلته ته د هغې ټولنې کتابونه ورته راوړي چې هغوی ټولنې ډېر پرمختګ کړی ده، نو چې ډېر اوږده کالي ورته راوړي، بیا هم پکې پښو پسې به څوک وي، پسې جنګېږي به، ته به پښه پکې بنده سوي راغورځېدلی وي. د ټولنې ته وګوره، همغسې نصاب ورته جوړ کړه. او بل دا ده قیمت د دې ټولنې ته م وګوره چې دا ټولنه څومره قیمت لري، د هغومره قیمت په اندازه باندې د ټولنې ته یو نصاب راوړه. الله عز وجل دې وکړي چې د افغانستان علما نصاب ته جدي توجه وکړي او په نصاب کې داسې یو بدلون راولي چې د ټولنه کې علما راویښ کړي، داسې کتابونه دې ټولنې کې د مدرسو په نصاب کې راوړي. تاریخ موږ په مدرسه کې کله لرو؟ اجتماعیات نه لرو طالبانو ورونو. اوس تاریخ دا آینه ده، اصل کې امتونه درښیي، مخکیني امتونه درښیي، په ډېرو شیانو دې پوه کوي. دا چې موږ دې ټولنې ته راوړو، قصص طالبانو ډېر مهم دي، موږ قصص نه لرو. قصې څه دي طالبانو ورونو؟ ما سره یو کتاب ده، قصو وایي دما ژوند بدل کړ، دا نوم د طالبانو. قصو عربي ده، قصو دما ژوند بدل کړ طالبانو. دا ځان ته یو علم د علم د قصصو. سورت یوسف ته راځي قرآن کې، نو قصې د انسانانو ژوندونه بدلوي. دا ځان ته یو علم د طالبانو د قصصو علم موږ بیخي په مدرسه کې لرو، چې دا راوړو ورسره او بحث پې باندې وکړو او خپل ځان دپاره داسې قصې راوړو چې په هغو قصو باندې موږ هغه ژوند بدل کړو، یو مسیر ته مو روان کړي. یو مفید طالبین لرو، خو هغه خو ډېره هغه اوله زمانه کې ده. هغه داسې قصې دي طالبانو ورونو چې د هغو زمانې وي. اوس د موږ د خپل زمانې د سیاستونو د حکومتونو قصې راوړو او خپل اهداف ترنه لاسته واخلو او په دې باندې پوه سو چې تربیت دا یو مسؤلیت ده. تربیت داسې د انسانانو وکړو چې ګوره ته د